گریجویٹ فیشنیبل معززین د پاکستان فرمان د ایمان دی چې دومره زور خو خدای لاس کې راوسته چې مانس په دې بنگلو کې ما تاسو کباب نکړې نو زبر د سړی ځای دی ستا خزو لونو په نکونو باندې سور پالش مګلی دا سور پالش دا پلستر دی د نوک د پاسا چې ترسو دا پالش په نوک باندې وي نه غسل وزي او نه او دس کی معتبر دی په دې قهر اخته دي او غریبان دی په دې قهر تاسو خیال راغی نو عرض می داو چې خدای امداد در سره نشتا د خدای دین ته سپک ګورئ سپک نو خدای سپک اورک کړی سپک اورک حدیث د جناب محمد رسول الله خبره په دې عربي کې یو قصیده ده قصیده برده ورته وایي دا قصیده برده اتشل شعرونه دي او دا چې چا لیکلې ده نو هغه عالم فالج والے و نو ډکه خیال وکړو چې مړکیږي خاصه خراشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عشق کې یو قصیده خو لیکله نو دا قصیده برده شروع کړه عزیزانو دا غي شعرونه دي یو شعر اوس کاش چې زمونږ د ملک ذوق او زمونږ د ملک مزاج هغه عربي وي نو بیا به ما تاسو ته ویلې وي چې د قصیده برده څومره خوان دي خو زمونږ د ملک ذوق او مزاج داسې دی لکه د ګونګټ او د بورا یارانه و په خپلو ګونګټ لبار وخت بورا سلام لراتلو نو یو ورځ بورا ورته ویلې چې ته هم یو ورځ زما علاقې ته خراشه کړه نو په دومره خو به پوهېږئ چې بورا کم ځای اوسېږي او ګونګټ کم ځای اوسېږي دومره څور شی غوندې عزیزانو بورا یو تور دومره غوندې حیوان دی چې په دې ګلونو ګرځي او داغه اوسېدل ټول عمر په ګلونو کې وي او ګونګټ هم دومره غوندې حیوان دی خو داغه ټول عمر اوسېدل په غلو کې وي چرته ګورې د غلو روړی به جوړه کړي او ګونګټ به رغړی او روانه کړي نو ګونګټ ورته ویل چې ښه ده زه به هم سبا درشم د شپې سوچ کوي چې زه چې د دې بورا ځای ته لاړ شم د ده خوراک خو د ګلونو رس دی او زما خوراک دا بله بلا ده نو زه به هلته خورم څه خو زه چې ځې نو راشن ځان سره خپل یوسه نو د غلو دوه روړې داسې جوړې کړي او یو په یو سپېږمه کې کېښو بله یې په بله کې کېښو بورا راغی او ګونګټ یې بوت په چمن کې ګرځئ دا ګلو ګوره دا ګلو ګوره دا ګرنټاو ګوره دا چمنو ګوره دا ماښامه پورې ښه سیلې پې و ماښام یې ورته وی دی ګونګټ ته چې د دې ګلونو په دې خوند او په دې مزه او په دې چمن څه پوه شوي څه بوی درغی هغه ویل نه وی دا ګلاب او رامبیل او چامبیل او دا هېڅ بوی در نه راغی وی نه والله که پې پوه شوي بیړه دې غرکشه ولې هغه وی مهله به بوی څنګه راځي سپېږمې ورته داسې کړې د غلو روړې پکې پرتې ویل زما سپېږمو کې دا خوشبویي پرته ده نو د ګلو خوشبویي ماله چېرته راځي نو عزیزانو زمونږ د ملک مزاج چې دی د ګونګټ ګرځېدلی دی قرآن او حدیث قصیده برده او دا ذوق ګونګټ ته چېرته مزه ورکوي یا ګونګټ کې څه پوهي اوس حدیث ته ووایه دې خلقو ته چې هلکه مانځه نه پس تاسو ایثار شئ او یو حدیث به د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانې دې خلقو ته وګوره چې لار به څومره شي او ایثار به څومره شي ما ته خو ډېره تعجب او افسوس په هغه وخت کې وشي چې کوم جماعت ته تبلیغي جماعت راغلی نو تبلیغي جماعت والا مانځه نه پس اعلان وکړي چې وروڼو تاسو لږ ایثار شئ د دین یو څو خبرې به کېږي نو د دې قوم حال ګوره چې نه راغلی چې کېڼه یلي او جومات نه بهر وځي هلکه ولې ښه کښېنه که نه وایي دا اوزګار دي تاسو داسې وایي که نه دا اوزګار دي واورئ په پاکستان کې هر مرداري شته هر مرداري او پاکستان نه دی پاکستان مردارستان دی هغه ګن نشته چې کوم په پاکستان کې نشته هر ګن پکې خدا مې واورئ او په بانګې دوهل واورئ چې دې وخت کې که د اسلام صحیح خدمت او خالص د خدای دپاره کوي نو دغه یوه ډله ده چې چاته تبلیغي جماعت وایي نور مونږ ټول فراډ یو دوکه یو زه تبلیغ
دا اغا چا منم چې زما اوبم نسکی او زما کسیل دین راوڑے زما اوبم نسکی زما پا بسترم نود کیگی زما روٹائم نخوری زما چایم نسکی او دما خام زما دروازے تراشی او دروازہ اٹھکی چې دا یو سو مرګری راغلی دي نن ما خام په دې جمعات کې د خدای د دین څخه خبرې کی اوای په ایمان دې کې کومه خبره غلطه شته تاسو وای کای زیوس په ورډه ځواب زد زیاولک دا خاطرک سترګي چې دي داغه پروا نه لرم نو بل لا کم مور راوړې دې چې زباغه نه یریږم یا به شرمې ما خبره پوهیږي دا اتمام حجت کیږي لګیا ده یو لک سلیری زرا پیغمبران با در پدر په خلقو پسی په کوسو کې د خدای دین د پاره ګرځیدل کنه ګرځیدل ها نو چې د پیغمبر در پدر ګرځیدل با قوم او نه منل نو عذاب به فراغه او قوم د قوم به تباش ملک د ملک به تباش نن دا خلق چې پدی کوسو کې او پدی بازارونو کې ګرځي او د خدای دین درته خي چې کلمې صحیح کوي منځونه صحیح کوي وای په دنیا کې د کلمې او منځ نه سوا بل څه شته تاسو وایي نور څه تاسو د جمعه ته ولې راغلي خو لا اله الا الله محمد رسول الله ملي دي هاجي بیا دې منځ ته ولې راغلي ځکه چې دغه منځ به ذریعہ د نجات غنئ چې دا به مونږ د خدای د پکړ نه خلاص نو دا کلمه او دا منځ خو زده کولم غواړي کنه زده کولم غواړي اوس ما ته خلق راشي چې پلانی دی کې مولا دی او هغه د تبلیغیانو برخلاف دی او پلانی دی کې پیر دی او هغه د تبلیغیانو برخلاف دی نو ما سارم چاته وي ما ته دا خبره ځکه مکوې چې مال غوسه راځي خو یو ټکی می واوري چې اسلام د مغه چا د خلینا اورا دا چا د خلینا چې کم دې په کور کې وبم نس کی او اسلام ستا دروازې ته راوړي هغه چا د خلی په اسلام کې برکت نشتا چې ته موټه ولا ورکه ورته دوانه به منه وباسي دا چا په خله کې برکت نشتا پیران کم زیدي پیر راشد توخم مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه پیر راشد توخم مولانا حسین احمد مدنی پیر مولانا رشید احمد گنگوئی پیر مولانا محمود الحسن شیخ الهند چې د انګريز خلاف د جهاد اعلان کړو او سلور کال په تور او بو کې په مالټا کې قید پیر دا پیران دي چې کوټه کې نه نستي راشه بم راو ورځي خلک کباب شو ها خدای دې خیر پېښ کی دعا وکاو دعا مکو دې خپل رونی سو باره راکاګه دعا خو رسول الله هم کولې شو په جنگ احد کې غاخونه ولې مات کړ دعا خو رسول الله هم کولې شو په جنگ بدر کې دغه شو بارانونو ته ولې ولاړو دعا خو رسول الله هم کولې شو په غزوه خندق کې په خپل ګنتی او بلچا ولې والا او مورچی ولې کړ زما په خبرو پوهیږئ دې توارو اخلاص دعا چي دعا هغه حاجی محمد امین دې خدای غریب کې رحمت کی پیرو لوی بزرګو په مدینه منوره کې په سن 65 کې زور سلام الله سورځي په خدای مې دې قسمی ما د حاجی محمد امین پړې پخپو نه ویلې بیا بلا بګرځي ما ورته داوالي ولزه د امام مالک سنت ادا کوم امام مالک په ټول عمر کې په مدینه کې پړې نه پخپو کړي چې دې اسمه کې لاندې زما محبوب پروت دی په دې اسمه کا به پڼو سره ګرځم تاسو وای دي سره تاسو لار شي دي 46 سره پنجاب کې اوسه کې په هم ډېر پیران په کلاس د الواغان ډېر راځي او چې وی والے کنا یو په کلاس اوچت کوي دعا کریں کہ اللهم زد فزد یا اللہ یہ حلوے اور نعمتیں ہمیشہ ہماری نصیب فرما خلق الامی دیکھو ګور تبلیغ والا خراب او بیا خلق ورته خراب وای دا باټان چې دا غزل مزل زدکړی دي هغه خلق سلوخته د مړی سلوخته ته بوزه چې زما زوی مړو داغه سلوختی ده نه په جمعات کې ورته چرګان او کولاونه او سرکړې غوخي کې خوشي د تقریر کې حالت زوی چې مړی داغه مور په کور کې ویر کوي لګیای وای په ایماندار وټای چې څوک یاد سړی بچي مړې شله ده او درېمه ده
خار کې ورته رسم قل وي درېمه دالتا ځوان زلمه مړ دی خويندې او میندې او ښځه په ځمکه چکونه لګوي او په هغه حجره او بیټک کې زه ناست یم د هغه درېمه ده نن پولاونه خورم لګې تاسو د سړي زامن بني ادم یې قسم په خدای دی اوفو مونږه دا د مسلمانانو نوم څنګه دی د ځان د مسلمانانو وایو څنګه ګیره دې پرېښې ده 2 غزه او تسبیح دي وختي راته چا ویلې یو سړي وی چې تبلیغي جماعت والا کوم جماعت تلار شي وای جماعت وینځي انا لله اندازه کو نو خلیل داسې ناپړی تراله چا اوس درته په منبر نشم ویلی داسې ناپړی تراله دا به په دې نه کېږي پاکستان کې دا خلک ټیک کېدل پاکستان د خدای هلته سټه وماسي چې چېرته ګوټو بني پاکستان خو نور شرمېږي لګیا دی تاسو راشئ به د خپل ملک کې وګورئ دا د کلو خلک هم وګورئ د ښار هم وګورئ منبران بامبران خو هم کامیاب کړه اوس د دغه لپاره رسکشي وګورئ چیرمینه یې لپاره دا خو به وینئ په ټپو خو نه یې کړ په دې خو به پوهېږئ چې یو غوامه جوړه ده صاحب یو منډي اله پلانې به منبر شي اله پلانې به نایب منبر شي اله پلانې به بیګا مې خدای سه آسماني سیلاب کې راولې چې دا منبري د مرګه پای دا ملک دی کم سړی چې په خپله دا تقاضا کوي چې ما خپل مشر جوړ کړي جناب محمد رسول الله فرمایي چې دغه سړي سره به د الله امداد نه مشر به هغه سره د خدای امدادي چې قوم په زور راونیسي او خپل مشر یې جوړ کړي نن ستا په ملک نه وزیر سره د خدای امداد شته نه گورنر سره د خدای امداد شته نه وزیر اعظم سره د خدای امداد شته او نه صدر مملکت سره د خدای امداد شته ځکه نن ستا ملک د خدای د عظیم قهر په لپیټ کې تا سره د خدای امداد نشته دا زمون ملک دی نو زما عزیزانو نن هغه خلق اوم څوک نه معاف کوي چې کوم خلقو په جولای کې د خدای دین اچولی دی او په بازارونو او په کوڅو کې خلقو پسې ګرځي هغه خلق هم نن څوک معاف کوي نه مولانا الیاس رحمت الله علیه لوی دیوبندي مولانا الیاس رحمت الله علیه هغه د حاجی امداد الله مهاجر مکی لوی مرګره مولانا الیاس رحمت الله علیه د شیخ الهند مولانا محمود الحسن لوی مرګره زمون په دې ملک یو ډېر لوی عالم او ډېر لوی بزرگ او ډېر لوی محدث تیر شوی دا درته اوس د خپلو یادو خبره کوم چې د هغې نومو مولانا نصیر الدین غرغشتوي علما او طالبانو ټولو ته پته ده چې د غرغشتو مولانا صاحب څومره لوی سړی و ده به د حدیث درس کولو کال 12 میاشتې به 200 کم و زیات طالبان ورسره وو نو یو کال به وړه دوره لولوله مشکات شریف او جلالین او بل کال به بیا لویا دوره لولوله بخاری او ترمذی او مسلم او ابو داود او ابن ماجه او نسائی وغیرہ دغه درس د 50 کاله کړي درس د پاکستان نرستو دا مدرسې چې جوړې شوې نو د مدرسو محتممان ورپسې ورله چې صاحب څومره تنخواه چې وې مونږ به درکوو خو زمونږ د مدرسې ته راځه او درس کوه هغه ورته په جواب کې وویل چې د پیغمبر حدیث زه چاته په پیسو نه خیم دا حدیث پیغمبر بیان کړي مفتی او زه به هم د طالبانو ته خیمه مفت او بې پیسې عزیزانو دته به چې په کوم حدیث کې استباح شوه نو د شپې به خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نصیر الدین تا ته چې نن کوم حدیث کې اشتباه وه هغه داسې نه دی داسې دی الله والو سره دا قسم واقعات ډېر شي دا خبره دلته یاده لرئ عزیزانو ما هېڅ کار د عجب او د غرور لاندې نه دی کړی ځان ته غټ کتل به زه څه شی یم زه څه یم ما په خدای قسم دی چې دا د کوڅو په منځ سپی ما نه ښه دی په منځ سپی چې چینجي پکې شوي ما نه ښه دی ځکه هغه سره به د خپل عمل حساب نه کېږي او ما سره به حساب کېږي ما نه سپی یم ښه دی زه څه شی یم یا ما کې به غرور غرور خو د هغه ذات سره ښایي چې څوک یې څه کولی نه شي څوک ورته څه ویلی نه شي کائنات ټول د هغه ملک دی هر قسم تصرف چې پکې کوي د هغه خوښه ده غرور خو د هغه د شان سره ښایي بنده به څه او د هغه غرور به څه ما په پاکستان کې غرورونه لیدلي تکبر مې د پاکستان د بادشاه ما د جناح صاحب تقریرونه اورېدلي په دې صدر کې را روانو زه هغه وخت کې نوی ملا شوی وم
یو غریب سړی د ګلونو ګنټه ورړه چولې چې یو پړق په دې مخ وای ما غرور د صدر ایوب لیدلو، ما غرور د یحیی خان لیدلو، ما غرور د بوټو خان لیدلو. دا یو لکه چې خدای لګا د وړو پیشو جوړه کړی دا دکې لګ غرور کا خیال وکړي نشي. هر چا ته قبله او کعبه او خدای چنګ نیولې هر وخت بیت الله شریف ته منډه کې ور پورې ځان ومږي چې خدای په قبر کې کرا کې لړمان کې او کار څه کې خو چې پاکستان نه مې ونه خوځه نو په دغه لګ خبره ټینګه شوه. نازیدانو غرور مونږ څه شی یو مونږ کې به غرور څه مونږ څه تاسو دې ځان ته وګورئ چې ځان کې لوی تسمار خان درته ځان کې وای ته چې زکام دی وای ته شکنه زه خو دوايي دکان کې ناستم چې تاسو یا براش درسې پوزه به نیولې پښې سبا لا در باندې زکام دی خدای په یو ځی سترګې په بل ځی سپېګمې بل خو ارتي کیږي تاسو څه شي څه نو مونږ په څه یو زمون غرور بچي نو در بهارا کای شوت سر سبز سنگ خاک شو تا گل بیرو ید رنگ رنگ کزان گلونه کول غواړی نو خاورې شي نو رنگ گلونه وونی سي زاغه نیم چې تما کرا راځاو غوړی شکر خوراو زتا کرا درځاو غوړی شکر خورا نه در زما او نه در روټه تمدار مو نه در نه چایس کم او نه چراشی کار چراشی السلام علیکم وعلیکم کوا کی دیدار لټاو وخت کم ده وخت مزه کوا چرته تسبیح حواله الله کوا کینا خان نور نو بیا خان کله وطن چرګان خا هغه پلانې اهل بیت دا خبرې وکړي ما دا شیخان میخان باندې وکړي کنه خان کور او ارزاګه خپل نظام ټول ټیک دي نور کله وطن هغه ټول ټیک دي کنه بس ټیک دي دا خبره ډیره مکوا نو خبره به وګدای سه خبره مو وګدوا داغه کارو صاحب یو میاو چرته چاله بچي ور کړو نو بټت پتا میا به پیراګه ډیره بش یاره د چاله بچي چې څنګه ویډیوز خلوي شوی شپه وکړه بیا د چاله بچي ویډیوز مال شوی دا چاله شو ها یاره هغه اوس لنګه د پای مې کوي مړاغه چاله والای دیس پیګمو تراوس چرای وستو بس اخر کې ورته وی ورورغه چاله مړه دا بچیم ټول مړ دي میا سه اوره مې داسې دردمندې چې تا ګورم چې لای را یادېږي چې بیا په دې طرف را نشي تاسو تخته دې خوار نه کو خبرې موږ دوا لنډې خبرې کوه لنډې او د کار خبرې کوه دا ستاو زما خبرې په ټول دي په ټول دا په ناپ را کړلې شوي دي په خدای قسم چې ته به ستا 80 کاله عمر دی یا 50 دی یا 40 دی تب څومره خبرې کې دا خبرم په ناپ دا ستاو زما لیدلم په ناپ دي دا ستاو زما د غوګونو لوډ سپیکرم په ناپ دي چې دې باندې به څومره سيزونه اوري خوخه د خپل دا چې ګوري په خشه او کبد اوري په خشه او کبد وینا په جبه خکه او کبدا دا ټول په ناپ دي د دې به حساب ورکوي خدا باغه وخت کې درته پته ولګي چې اریان ولاړ او عمل نامه په لاس کې درکړې شي نو आवाज وو کې جهای لم اوتی کتابیا ای افسوسا اے ندامتا کاش چې مال خنندا کتاب په لاس کې نه راکړلې شوی زه تباش زه غرق څوک بداسي چې چا ژوند کې ژوند خدای توقف کړي نا په قیامت میدان کې ودرېږي او اعلان وکړي چې اقرأوا کتابیا اے د قیامت ټول خلق راشي دا زما عمل نامه وګورئ زه د ژوند په ټولو کې سونو کې پاس شما زه پاس یا به ها لم اوتی کتابیا او یا به ها اقرأوا کتابیا راشي زما دا کتاب وګورئ دار سپتول دي دا پناه د دې به حساب ور زما دي ځان اوسګار وخت چې ګوري جمعات لور کوا دا دارالمان دی په دې کې دي چې څومره وخت تیر کو دغه به په کار راځي دینه بار دي چې څومره وخت تیر کو دا به درته عذاب جوړي جمعات کې تنګيږي ما چاوي چې کې نه رونو د دین یو خبره کې کلمې صحیح کې منځونه صحیح کې او د سونه صحیح کې استاد وایي رښتیا چې نن دنیا پاودس کې فرض او واجب نه پیږي اور جو سړی راغی ما ته وی چې ما یو ډېر خبره وره
مالولی ویلې 18 کاله مې د واده وشو خو چې لامبه ما بس په سر اوبه راواړو ما 2-3 کوزې او جامې واغوندم وی امبولا مسله وکړه چې غړغړې بم پکې کې نو مولانا صاحب دا غړغړې پکې شته مال 18 کاله دې د واده وشو وی چاو مال خلک یو با چول غړغړې پوزه موزه کې اوبه راخکل دا دې نه دي کړی ویل نه مال 18 کاله وشو چې کور دې وران یو منځ دې نه دی شوی او 18 کاله پلیت او مردار ګرځېدل دوی په ایمان په غسل کې تاسو فرض واجب دي واده کړی خزه زمونږ نه پیژني خزه کني لاشي کورونو ته او ډرایو کوي خزه چې لامبي کمسای ممسای پرانیستی نه په دې سروم داسې وبواړي تو وایا چې د خزو څومره ګڼ ویختي چې داغه د ویختو بیخونه نه اعلان د شي داغه غسل نه ډرایو بیا خزه ته وایا چې ته په غسل کې داسې خلک چې وبوا چې داسې کې او دا چا کړی پوزه کې چې وبوا چې داسې چل کې دا چا کړی اوس وای چې خزه دې کور وړاندې او ستام کور وړاندې کړی ټول پلیت او مردار دي دا تاسو لا پیښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری ګیټ اشرف روډ سراج فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دې علاوه د دې تقاریرو کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدای شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ اعلان وشو چې یو حدیث بیانېږي او څوک ته روان شو او د پیغمبر حدیث ته غوږونه وو زما دې په خدای قسمی چې په قیامت کې د شفاعت پیغمبر حدیث الله عمر فاروق په چړو والے شو په محراب کې یو سړی تپوس تراغه چې تپوس تراغه تپوس یو کو واپس روان شو نو داغه د علن لګ وګدو نو ورپسې راخکله کېدو ول بچیا خبره واره چې را واپس شو ورته وی چې زما اخیری وخت ده لک سات پس مرکېږم خو یو حدیث زما د محبوب را یاد شو چا مې په ذمہ پاتې نشي چې تا ته وویل یو حدیث واره د چا چې دا گیټای په لنګ او په پنسو کې پټي نو لا ينظر الله الیهم یوم القیامه اغوی تبا الله د قیامت پر ورځ د رحمت په نظر نګو عمر فاروق په دسه وخت کې حدیث په چړو والے دې ویني تی بیگی سات پس وفات کی تپوس ته یو بل صحابي راغی چې ورته وکړه نو کمیس ډیر خیرنو نو بیبي ته ولوي چې دا کمیس خو ورته لګ بدل کا نو بیبي ورته ویلې چې په خدای مې دې قسمی کوي بل کمیس تا نو چې دا ولوینځم نو ورواغوندم څه شي چې دا خبره بیبي وکړه نو عمر فاروق صحابي ته आवाज چې زه چې مرشم او ما خخوي څه وخت نو زما په دې مخ باندې خاور ومغل زما دا مخ په خاور خړګي چې خدای له خړ مخ لار شم بیبي په جړا شو صحابین په جړا شو چې دې کې څه راز ده ورته وی چې خاور ذلیل شه ده چې زما مخ په خاور خړوي نو دا مې یقین دی چې خدای به را باندې رحم وکړي خلک دغه مونږ تاسو خلک زمونږ خبرې واورئ زمونږ چال چلن وګورئ زمونږ کردار وګورئ زمونږ کرتوت وګورئ عزیزانو انسان خو پرېږده که د شیطان د خولې نه دې واورېده چې غوږ کېږدئ یو حدیث درته بیانوم نو ورشئ د شیطان خولم سب کوي چې زما د محبوب حدیث په دې خوله به بیانوي خبرې ډېرې پاتې شوې ان شاء الله بیا وشي واخر دعوانا الحمد